وسلوالو طالبانو پریکړه کړې چې پاکستانی طالبان یوازې باید د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي او که د پاکستان پر ضد اقدام وکړي نو د دوی سخت غبرګون سره به مخ شي. دا چې ولې یې داسې ویلي او خلکو څه غبرګون ښودلی، دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. داسې اسناد رسنیو ته راوتلي چې ښایي طالبانو کوټه ښار کې یوه غونډه کړې چې د خپلې جګړې اړوند یې ځینې پریکړې کړې دي. په یادو اسنادو کې لیکل شوي پاکستانی طالبان حق نه لري چې د پاکستان ښارونو کې عملیات، فعالیت او یا هم څوک اختطاف کړي. همداراز پاکستانی طالبانو ته ویل شوي چې د افغان حکومت سره د جګړې پرته نورو سیمو او هیوادونو کې د جګړې فعالیت اجازه نه لري او که چیرې داسې کومه کړنه یې وکړله نو د طالبانو لخوا به سخته سزا ورکړل شي. د افغان طالبانو لخوا پاکستانی طالبانو ته ویل شوي چې دوی حق نه لري د افغان حکومت اړوند سیمو څخه پرته د نورو هیوادونو یعنی پاکستان هیواد اوسیدونکي وګواښي. د کارپوهانو په وینا د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د فرضي کرښې له هغې غاړې هغه پښتانه وګړي شامل دي چې د طالبانو خلاف د امریکې سره د پاکستان ملاتړ پر سر له خپل حکومت سره وران شول، خو افغان طالبانو دوی د پاکستانی حکومت په مقابل کې یوازې پرېښودل او د دوی پر سر یې پاکستانی حکومت سره سودا وکړه. د شنونکو په وینا د طالبانو له دې عمله معلومیږي چې د دوی جګړه د عقیدې او دین نه بلکې د سیاسي مقاصدو جګړه وه. یو شمېر کارپوهان زیاتوي چې پاکستانی استخبارات هڅه کوي د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې پر افغان حکومت د فشار واردولو لپاره جګړه زیاته کړي او د جنګیالیو شمیر دې هم ډیر شي، ځکه خو د بندیانو خوشي کولو باندې ډیر تاکید کوي. یادونې وړ ده چې د جعلي جهادونو او جګړو جوړول پاکستان ته اسانه کار دی او د دین په نوم یې ټول خلک دوکه کړي، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت قانون خپله غیر اسلامي قانون دی. هیره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز وزیرستان ته د ځینې پټ استخباراتي موخو لپاره تللی و چې د خلکو په باور د طالبانو سیمه ییز قومندانانو سره یې کتلي او د جګړې د شدت امر یې ورته کړی دی. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات او تبصرې مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.